ټي ټي پي د مذاکراتو کامیابېدو لپاره د پاکستان ریاست ته 3 مهم شرطونه ایښي دي. رپورټونه وایي د پاکستان طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان ریاست ته د کامیاب مذاکراتو لپاره 3 غوښتنې وړاندې کړې دي چې پکې کوم بل هیواد کې د پاکستاني طالبانو د دفتر خلاصولو، پاکستان کې د شرعي نظام نافذولو او د قبایلي ځلو د پخواني حیثیت بیرته پر ځای کولو غوښتنې شاملې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل رپورټ کې ویلي دی چې د پاکستان د ټي ټي پي د دغو غوښتنو نه منلو نه انکار کړی او طالبانو ته یې ویلي چې هیواد کې د وړاندې نه اسلامي نظام موجود دی او د چا د خوښې شرعي نظام دلته نشي نافذېدای. د قومي سلامتیا لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر موحد یوسف جونیو سره خبرو کې ویلي د پاکستان یو دستور لري او د هغه دستور به هر څوک مني. موحد یوسف د خبرې نه هم انکار کړی دی چې د پاکستان نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکرات کوي او وایي دا خبرې د افغان طالبانو له لارې پاکستاني طالبانو سره روانې دي. موحد یوسف وایي په موجوده وخت کې نشو ویلی دا مذاکرات به په کوم لوري ځي، خو دا هم نشو کولی چې د هر چا هره غوښتنه ومنو. روانه میاشت د پاکستان او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د رپورټونو مخې ته له راتلو وروسته د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو د یوې میاشتې د اوربند پخلی کړی دی. پېښور کې میشت خبریال محمد جان بابر وایي پاکستاني طالبان یوازې دا 3 غوښتنې نه لري. د هغه په وینا تر ټولو لویه غوښتنه خو طالبان پاکستاني بندیخانو کې د خپلو ملګرو د خوشي کولو لري او زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات به په اسانه کامیاب شي. تر دې وړاندې د قومي سلامتیا کمیټې ته طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې ورکړل شوی احوال یا بایپرنګ کې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د ریاست لاسبری دی. خو د پېښور پوهنتون پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وایي پاکستان هر هغه تنظیم غوښتنې منلې دي چې په لاس کې ټوپک وي او تحریک لبیک سره معاهده د دې مثال دی. د طالبانو لخوا کوم بل هیواد کې د دفتر خلاصولو په غوښتنه عرفان اشرف وایي که چیرې پاکستان طالبان د افغانستان طالبانو نه متاثره دي نو هغوی امریکې سره مذاکراتو دپاره په قطر کې دفتر خلاص کړی وو او که دوی هم یو بل هیواد کې دفتر خلاصوي نو مطلب پاکستانی طالبان به بیا د یو سیمه طاقت په توګه مخې ته راشي. هغه وایي که د قبایلي ځلو پخواني حیثیت بحال شي نو دا غوښتنه د طالبانو مشر نورولي نیویارک ټایمز سره خبرې کې هم کړې وه چې دوی د قبایلي سیمو ازادي او خودمختاري حیثیت غواړي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي وزیر اعظم عمران خان د ډیر وخت خواهش لرلو چې طالبانو سره د مذاکرات وکړي او د پاکستان خواهش نه طالبان هم خبر دي ځکه دوی هم خپل غوښتنې سوا کړي او اوس پاکستان طالبان هم ګڼي چې دوی یو ترهګر تنظیم نه بلکې یو سیاسي طاقت دی.